د پاکستان د پوځ مشر امریکا ټاکي. سلام، وخت مو پخیر. که غواړئ په دې باب پوره او کره معلومات ترلاسه کړئ زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب او دا ویډیو تر پایه وګورئ. په پاکستان کې هر هغه څوک چې د پوځ یا استخباراتو مشر ټاکل کیږي د امریکا نه اجازه اخیستل لازمي دي او د یو چا په اړه چې امریکا اجازه ورنه کړي هغه په پاکستان کې د پوځ مشر نشي ټاکل کېدای. دا خبرې د پاکستان د استخباراتو پخواني مشر جنرال حمید ګل په یوه ویډیو کې کړې دي چې جنرال حمید ګل څه وخت مخکې مړ شوی دی، خو د هغه یوه مرکه اوس یو ځل بیا په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي. جنرال حمید ګل په دغه مرکه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وایي چې یو وخت هغه د پوځ مشر ټاکل کېده خو د هغه په ټاکنه امریکا خوښه نه وه، نو له همدې امله هغه د پوځ مشر ونه ټاکل شو. هغه په دغه مرکه کې زیاتوي دلته چې هر څوک د پوځ مشر یا بل څوک راځي نو له امریکا څخه یې منظوري اخیستل لازمي وي. هغه وایي چې موږ تش په نوم یو آزاد هیواد یو، زموږ پرېکړې بل څوک کوي. جنرال حمید ګل وایي چې موږ ته خاوره راکړل شوې ده خو خپلواکي نه ده راکړل شوې. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې ولې تر ډېره په پاکستان کې د پوځیانو حکومت پاتې شوی دی، هغه وایي چې امریکا او نور د پوځیانو حکومتونه ځکه خوښوي چې یو کس یې مشر وي او هماغه هره پرېکړه کولی شي. هغه په خپله مرکه کې وویل چې په پاکستان کې حکومت په اصل کې استخبارات کوي، هر څه هغوی کنټرولوي او پوځ او استخبارات بیا امریکا څخه د هر څه منظوري اخلي. جنرال حمید ګل وایي دا خبره غلطه ده چې دلته د چا ټاکلو پرېکړه زموږ کورنۍ پرېکړه ده او موږ په خپله پرېکړې کوو. د یادولو وړ ده چې د پاکستان د استخباراتو آی اس آی پخوانی مشر جنرال حمید ګل هغه څوک دی چې په افغانستان کې د مجاهدینو مشري کوله او د دوی د ټریننګ او هر څه مسؤلیت هم در ده پر غاړه و. تر بلې ویډیو مو بولئ او بخښونکي خدای سپارم، هر چیرې چې یاست ستاسې بریا زموږ د